ښه دوکانداره دا خو د ډېر ښه دوکان یې سړی دی په دغه کې خو بل څه پلزن کلن نه تر کړ دغه رنګه په شو یې نه کوي جوړ لکه تاسو جوړ کړی دی یاره آفرین در باندې زه چې اوله واره رالم ستا اخلاق ماته خوند راکړي دا ستا ځواني دا ستا اخلاق چې دي دا په دوکانداري جوړ دي دوکانداري کږي دا رنګه دغه رنګه خلک یې کوي هر شی د پر خپل ځای دا رنګه لګولی دی دا که ما لګولی نو هم بس دغه رنګه به لګوئ په څو د واخلئ دوکانداري څرنګه ونیوله څرنګه حساب دی څرنګه کتاب دی دا ما تقریبا په 8 لک روپۍ دوکان چې واخیستی بس بیا مو نو څه سامان خپل هم وراړي ښه یو 15 شپږ به درنه بیا خپل کې لګوو تر شپږ به داسې زیات نور سامان هم وراړي ښه نو تا یو ښه مه جوړ کړی دی اوس مړه ښه دی خوند یې راکوي نو دغه دوکانه خو نو زه اکثره وخت سودا هم هله دغه دوکانه وړله مخکې ده هم چې وړله بیا ما دی لږ سره چپ سو د په حساب کې دی لږ زیات یې ترې لیکلي بس بیا نو ما بیا په دغه وجه سودا چې وړله چې د خدای حق سي وروره سړی اوس رانه زیات دوکان دی حق هم د ده زیات یې ترې لیکلي بس نو سړی حق هم د ده کږي له ده زه سودا یوسم بیا ما سر په خلاص وي چې په حساب کې څه ګړبړ وایي خو زه ډېر سپین زړګی سړی یم زه چې یم یا نو ښه ژوند خو ښه دی ستاسې کور چېرته دی حاجي صاحب زما کور چې دلته په دغه کښته بازار کې دی ورتر چې غایته ګلۍ چې راځي و دغته دا مخامخ کلا نه ده د ډبرو کلا صحیح دی هغې خواته چې دا کور ستاسې دی نو اوس به انشاءالله ما ته هم ګراکي سره کوو خو دې در سره کوم زما خو نوم اول دوکانداري زما ستاسې بازار اوس رالم کسې ناولاد هم یم یا دا دی سینټر ځای دی دغه رنګه چلېږي ما درته وویل چې دی چې پلزان پکښې وي هغه مخه کمزوري دوکاندار چا سره په ژبه نه پوهېدی ما څو ورځې درته ویل ما ته دلته پر زه یو دغه ولګو دغه شی ور شاته کړه دلته دا بوتلان وتلان کښېږي اوس ما به شی ځې وړي ورور مېلمانه به راتلله هغه به دی ورور بوتلان ته قیامت یې نه راوړو خدای دوکان یې ختم کوي شی یې نه راوړو نو ته اوس یو چاناکه بله چا راوغواړه چې یو چاناکه دی په در وکړم باندې نور چای نه کوم کور د ودان نو بیا ورور نوی دوکان ده دی تا له خو موږ شی در راغواړو نو زه به چاناکه زه بله به زه در راوغواړم نه زه به د بلې چاناکې به خرچه به نو بیا زه وکړم ستا چای خو مه وکړې زما دا عادت دی زه په دوکاندار چای نه اړوم زه دوکاندار ته چای پخوم دا زما عادت دی دوکاندار یو غریبي کوي یو مزدوري کوي هغه بیا چای ورنه ښه خوند نه کوي نو ته ما ته سودا به سره راوتلې خو دې درتلم سودا به سره تیاره کې زه به د زرنج والا ته ټلیفون وکړم هغه به راشي د شام به ور واچي یا به رکشه راشي یا به زرنج به چېشته غوښتل راشي نور شیان نو ته قلم راواخلې زه در ولیکم که ډېر شیان دي ډېر شیان دي وبې لیکم یو 10 دانې دغه 15 دانې ور واچو 15 دانې ور واچو صابون کپړې والا یا خوشبويي صابون ور واچو دغه یو 2 هاي د تیل ډبې ور واچو یو به مساله ور واچوې غوړ مساله یو 2 کاټنه غوړي کړه 2 کاټنه اوس موږ کور لوی دی یو تیلې برکه یو تیلې بره د کالوی صابون خو ښه والا دی هغه هم یو کاټن ور واچو بل به چیش ور واچوې صرف ښه والا دی ډېر ښه صرف دی 4-5 قسمه را سره دی ښه والا دی ښه والا ور واچو 5 کیلو ور واچو هغه ما غټه تیلې ور واچو پسته بل به نو چیش ور واچوې بل چیش کم یو دا د مخ دپاره کریمان د یخ د موسم دا یو 2 دانې ور واچو او زما د ګوټو دپاره یو تور پالشن بیا ور واچو یو کیلو چای نو اوس ما ته راکړي زه یوسم په سودا کې به بیا یو 15 کیلو نو سودا ته اوس ګرده نه وړې اوس یا هلته مېلمانه دپاره چای ګښه نه وي سودا بیا نوره څه ټیم وړې هغه به نازرنج والا در راشي یا به درکشې والا در راشي هغه به سمه ده نو وروره ته یو چای د بیداره راکړه اصله ستا بیداري ما ته خوند راکړي ستا ګښه رنګ د دوکاندار ما به نه وپېژنې سپین کالي جیب کالي بیا راځه کار شي 4-5 میاشتې بیا پر درته وي پنګۍ ونم به د جار کوم بیا مو خوله اسمان ته دا ستا چای شوی حاجي صاحب اوس هغه بیل د ټوټل کړم که بس ما یو اعتراض اوس خالي لیکه ورور اوس خالي
ولیکه دا اوس ولیکمه ولیکه نو دا خو لیکې اوس ما شی نه درې اخیستی زما خو د پیلي حساب دی بس را روان پر پایله باندې پیله خو هم نږدې ده او سم زه بیا ټوټل کوم بس رکشې والا سره نه بیا ورکړم رکشې والا ته ورش زما خو نوی دوکان دی کېدای شي نه وي پزنې ما مخکې له دغه سودا ولیکې ماشاءالله خو ډېر بولډا لګې راستې خدای پاک رنګ په مخ ښه روانه کړله سمه د ښه ژوند خاوند شمه